د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 1060 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه بنسټ په وینا له 300 زیات یې په جبري او 215 تنه یې په خپل خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د راپورونو له مخې په راستانه شوو کې 53 سلنه ښځې دي او 32 سلنه نور داسې مېرمنې دي چې د خپلې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان له کونسلګرۍ څخه د لیدنې پر مهال د ډیپلوماټانو ته د نورو ډیرو پرمختګونو د رامنځته کېدو ډاډ څرګند کړ. نوموړي ویلي چې په هیواد کې پر سترو پروژو کار روان دی. د سیمې له هیوادونو سره هیڅ ډول ننګونې نشته او د افغانۍ ارزښت ساتل شوی دی. د هیواد په 8 ولایتونو کې د سختو اورښتونو اټکل شوی دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزني ولایتونو کې د تیزو بارانونو، تالندې او سیلابونو اټکل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د کانټیننټل اتلولۍ سیالیو په لومړۍ لوبه کې ګواتیمالا ته د 4-5 ماتې ورکړه او په یادو سیالیو کې لومړۍ بریا په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به په دغه سیالیو کې خپله دویمه لوبه د افغانستان په وخت سبا ماپښین 2 بجې د کویت پر وړاندې ترسره کړي. د چین په سویل لویدیځ یونان ولایت کې د موهان بندر په تیرو 6 میاشتو کې له 16,000 زیات تایلنډیز مسافرین راجستر کړي دي چې دا بهیر د دواړو هیوادونو په هوکړې سره د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شوی دی.